چې کله یو سړی راولاړ سو قسم یې واخیست په خدای دې مې قسم ان شاء الله زه به پلانی کار کوم یا نه کوم پر ما خپل کور والا طلاق ده ان شاء الله اوس چې دا د ان شاء الله تورې ووایي د کم قسم کړی دی قسم پر د ناوړي د کم طلاق ویلی دی طلاق نه راځي ولې ان شاء الله دا معنا چې د هرې خبرې اختیار د الله په لاس کې دی نو زه اوس نه یم په خبر د الله څنګه خوښه دی او قسم خوړه دا ان شاء الله تورې ویل د عاجزي ده دا د عاجزۍ علامه ده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نو بعضې خلک داسې دروغزنان دي چې تور ته وایي چې یار از ما پیسې کله راکوي ان شاء الله بس بل سبا یې درکوم هغه مسلمان دی مؤمن دی به دا ان شاء الله بل چې ورسې بل سبا از ما پیسې هغه یار ستا پیسې خو نو درکوم نو تال بل سبا یې درکوم وایي ما خو ان شاء الله هم پکې ویلي ما چیز کړی ما ان شاء الله هم پکې ویلي تا ان شاء الله هم ویلي د مکې مشرکان دا نصاراو د یهودو سره میلاو سلو بیا ورته ویل چې موږ دا نبي لره ورځو صلی الله علیه وسلم موږ د ده سره څه مجلس کوو تی دی خبرې راوښیستې خو اهل کتاب یاست چې موږ پر ده څه سوالونه وکړو دا د مشرکان رالو چې رالو پیغمبر علیه السلام ته ویلې اوله خبره دا راوښیه چې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام خضر علیه السلام څه قصه راغلې دا یو دویمه خبره د اصحاب کهف راته وکړه د اصحاب کهف څوک وو چیرې وو څو وو او څنګه وو او دریمه خبره د ذوالقرنین باچا تېر سوی د هغه راته وکړه یهودو نصاراو دا خبره کتابو کې راغلی ده دا یو مشرکانو ته ورزده که دی رالو پیغمبر علیه السلام پوښتنه وکړه پیغمبر علیه السلام ورته ویلې سبا جواب درکوم سبا راسې جواب درکوم خیر چې سبا سلو پیغمبر علیه السلام دا ګمان و چې یا به الله وحی ماته وکړي یا به جبریل امین علیه السلام راشي زه به پوښتنه ځینې وکړم او دوی ته به جواب ورکړم سبا جبریل امین علیه السلام نه راغلی وحی نه ورته وسوې پیغمبر علیه السلام ته ډېر پریشانه دی هلته مشرکان څنګه سو تا ول داسې به وکړمه داسې به د موسی علیه السلام د خضر علیه السلام داسې به د اصحاب کهف داسې به د ذوالقرنین خبره درته وکړي څنګه سو خلک دوکه کوي نعوذ بالله پیغمبر اسلام پریشان تقریبا 15 یا 18 ورځ وحی راغلی دا ټول سورت الله را نازل کړي سوره کهف هغه کې دا پورې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ذلك غدا یعنی فرمای الله رب العزت چې تکلا یو کار کوي دا مو وای چې دا کار ز سبا کوم بلکې ته دا وای الا ان يشاء الله ان شاء الله تورې سره وای الله خوښ واذكر ربك اذا نسيت او چې کله ستاسو دا خبره یې رسو بیا بعد کې څه کوه بیا بعد کې دا ان شاء الله تورې چې دی هغه وای اوس پیغمبر علیه السلام په دا خبره پوس او ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا زه به دا کار سبا کوم دا به نه وای وعده به داسې نه کوي ان شاء الا ان يشاء الله څه به وای ان شاء الله چې د الله خوښ اوس پیغمبر علیه السلام د اصحاب کهف خبره ورته وکړله هغه د ذوالقرنین خبره ورته وسوله او دغسې هغه د اصحاب کهف خبره ورته وسوله دلته پیغمبر علیه السلام ته امر دا وسو چې ته په هر خبره کې ان شاء الله تورې وایه او کم سړی چې ان شاء الله وایي قسم یې واخیستی ان شاء الله یې ووایي پر د قسم نه اوړي طلاق یې خپلې کور والا ته ورکوي ان شاء الله یې ووایي پر د چې شنه کېږي قسم چې دی هغه نه اوړي بالکل طلاق چې دی هغه نه راځي دا څومره عجبه خبره ده یو سړی خپلې کور والا ته په ډېره جذبه کې طلاق ورکړي ان شاء الله ورسره ووایي بیا مشکل نه دی بیا پریشانی نه ده اوس عجبه خبره به درته پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سلیمان علیه السلام بخاري حدیث دی 100 کور والا وي مسلم حدیث دی 90 کور والا وي دا ویلې چې زه به نن شپه د ټولو کور والاو سره ملاویږم الله رب العزت په ماته 90 یا 100 زامن راکوي دا ټول زامن به بیا مطلب دا به د جهاد الله په لاره کې قرباني کوم فرشته راله ورته ویل ته ووایه ان شاء الله د هیر سپا مې نسو ورته خیر دا خبره چې وکړله نو بیا په دې 100 زنانو کې یوې زنانې ناتمام کښنی ناقص پر کم عمر چې پیدا شي چې ګر سره یا نیمه یا څنګه هغه پیدا شي
پیغمبر علیه السلام فرمایي که چیرې سلیمان علیه السلام ان شاء الله ویلی وای بیا به الله رب العزت د امید پر کړی وای بیا به الله رب العزت دغه ارمان پر کړی وای الله به سل زامن ور کړی وای او ټول به د الله په لار کې قرباني سوي وای خو چونکې د ان شاء الله نه وای ان شاء الله دون ضروري تورې دي عزیزان او ان شاء الله دا هغه معنا ده چې زه هیڅ اختیار نه لرم اختیار د چا دی هغه د الله دی الله او بیا فرمایي واذكر ربك اذا نسيت چې کله ستاسو دا ان شاء الله ير سو بیا در په یاد سو بیا ووایا اوس خبره دا د عزیزانو ان شاء الله به سړی څه وخت وایي زه خبره ما قسم وکړي چې پر ما دي قسم چې پلانې کار یاد شي هغه سي بیا ما ان شاء الله چې دی هغه سبا وایي دا سبا چې زه ان شاء الله وم دا سې کیږي کنه سې کیږي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په نيز یو کال بعد سړی ان شاء الله وایي هم سې کیږي سړی ان شاء الله وایي هم سې کیږي خو امام ابو حنیفه صاحب رحمه الله او نه په داغه مجلس کې دا ناس مجلس چې کوم مجلس کومه غپ روانه و هغه کې ان شاء الله وایي پروا نه لري کله دې مجلس ته ولاړ شي بیا رالی ان شاء الله دی بیا ستا ان شاء الله نه سې کیږي نو وایي چې ابو جعفر منصور دا خلیفہ و دا عباسی خاندان دویم خلیفہ و ډیر نیک سړی و هغه لري سړی رالی ورته ویلې چې دغه امام ابو حنیفه چې دی وایي وای کچيري په داغه مجلس کې چا ان شاء الله توري وای واذكر ربك اذا نسيت چې کله مطلب تا په داغه مجلس کې ان شاء الله وای سې کیږي او کله دې مجلس بعد ورځ پنځه لاس کال بعد وای نه سې کیږي حالانکه عبد الله ابن عباس فرمایي چې ستانه کدي ستاده ورني کدي هغه دا وای یو کال بعد هم سې کیږي شکایت وکي مخالف وو قرار چې هغه خلیفہ منصور چې کوم ابو جعفر امام صاحب راوست امام صاحب ته ویل ول دا خبره ته څنګه کوي عبد الله ابن عباس دا وای او تدا وای امام صاحب خو ډېر عظیم شخص ډېر امام صاحب ورته ویل ول حضرت په دې خبره کې ستا تاوان دی چې ته دا وای چې یو کال بعد ان شاء الله سې کیږي اوس ما څه تاوان دی ول ستا دا تاوان دی چې کوم چا ستا پر لاس بیعت کړی کور ته ولاړی وی ول ان شاء الله ستا پر لاس کې بیعت وکړي او خبر اخلاص وسوله کور ته ولاړی وی ول ان شاء الله نو بیعت خو ولاړی مات شو بیا اوس ابو جعفر سر خلاص چې دا خود رښتیاو مسله ده دا خود رښتیاو معامله ده نو قرار یا سړی ته ویل ول ډېر ذلیل سړی د علماو بدنامي کوي علما بدنامي کوي دا غلطه خبره ده او صحیح خبره هم دغه ده یو سړی به راولاړ شي خپل کور والا ته به طلاق ورکړي بیا به سبا بل سبا لس شل ورځې بعد وایي ان شاء الله نو به کله یو سړی دروغجن شي په ټول عمر دروغجن راتللی په ټول عمر پر د قسم اوري په ټول عمر پر د باندې طلاق راځي نه راځي بس خبره داغه د امام صاحب رحمه الله پنيز هغه په داغه مجلس کې چې دا کم تا قسم خوړلې دي سات باندې ان شاء الله وای ټک دې سې کیږي په داغه مجلس کې چې کوراله ته طلاق ورکړي سات باندې ان شاء الله وای په داغه مجلس کې پروا نه لري کدا وای چې سبا بل سبا مجلس بدل سو ولاړې رااله بیا نه سې کیږي او بیا روایت کې راځي ابو داود حدیث ترمذی شریف حدیث ابن ماجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا یاجوج ماجوج نه یاجوج ماجوج دا د انسانانو یو قبیله ده د انسانانو یو قبیله ده دا ډیره شرارتي ډیره بد ډیره خونخوار ډیره جګړالو او ډیر قتلو قاتلان دي ډیر بد فساد خوري فساد دا ذوالقرنین چې باچاو بیا راولار سو دیوال ورته وای سد سکندر چې کوم بلل کیږي د دیوال په اخوا دی بندیان کو بس اوس دی کوشش تا کوي هر ورځ راشي سهار و دیوال ته و جوړیږي الله 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 چې دیوال معمولی قدر پاتې سي چې اوس نه ختميږي دی براوړي نو دلته دی وایا مشر توي درځي نور کار به سباک الله 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 دې سبا راس دیوال تر هغه جوړ سو بیا ورته و جوړیږي د قیامت په نزدوش پور کې پیغمبر علی السلام فرمایا ابو داود شریف حدیث دی بیا به دا خلک دا یاجوج ماجوج چې کوم دی هغه به دا دیوال وی چې بالکل نړۍ دوه ته نږدې سو ما شام سلو اوس به سردار دا وای چې درځي سبا به ان شاء الله دا نور کار پسې کوو په دا سبا چې دی راس دیوال خو پرون ټول نړېدل معمولی قدر پاتو نو خراب د نور دیوال هم سی ونړې نو به د یاجوج ماجوج چې دی هغه راواوړي چې راواوښت بیا به د دنیا تباهي او خرابۍ چې دی هغه راولي دا ولې ان شاء الله تورې ووایي
په زرو کالو یوه دیواله ته جوړېدلي و نړولی نسلو لیکن چې د انشاءالله تورې مابین رالی په یوه ورځ اندر کې دیوال چې دی هغه ولاړې ختم سلو. نو په دې وجه الله فرمایي ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. دا به نه وایې چې یاره بس زه سبا دا پلانی کار کوم انشاء الا ان یشاء الله وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. کیږي هغه چې کوم الله وغواړي کم الله وغواړي کم الله ته منظور وي. زما او ستا په وینا باندې هېڅ هم نه کول کېږي زما او ستا په وینا هېڅ نه کول کېږي. نو لهذا که چا په قسم کې انشاء الله تورې ووایي پروا نه لري قسم نور باندې اوري. که چا په طلاق کې انشاء الله تورې ووایي پروا نه لري پرده باندې چیش نه راځي طلاق چې دی هغه راځي او دا تورې پر ځان دا پر خوله باندې راولي کم سے کم طلاق سبه انسان بچاو سي. بیا د هغه بعد بیا نور خبرې نه پکې چلېږي. نه بیا مولوي صاحب ته لار ور پیدا کړي چې مولوي صاحب ته یو لار را سره وکړه پلانې را سره وکړه. دا بالکل بس انشاءالله تورې د ځان سره زور ځي. زموږ نواز شریف شهباز شریف اسحاق ډار انشاءالله به دغه د ټولو سیاسیانو په خولو کې صرف دغه درې دي چې هغه دا انشاءالله توره وایي. نو ډېر کم وایي دعوی کوي غټې دعوی کوي لیکن انشاءالله تورې نسته پکې او انشاءالله چې د هغه د عاجزۍ علامت